په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا ځل واکمن کېدو 15 کاله پوره سو. دا چې 15 کاله څنګه تیر سو، اسلامي امارت په تیرو 15 کالو کې د افغانستان دپاره کوم اقدامات ترسره کړل، په دغه برخه کې اقتصادي لاسته راوړنې څه دي، خارجي سیاست د اسلامي امارت څه ډول و، په داخلي سیاست کې څومره بریالی و، هغه څه چې نه دي ترسره سوي هغه څه دي چې باید په راتلونکي کې ترسره سي، راتلونکي پلانونه څه دي چې باید وسي د اسلامي امارت لخوا په افغانستان کې. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زه روح الله علیزی یم. له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره تاسو ته پروګرام وړاندې کوم. هر یو سیاسي و نظامي شنونکی ښاغلی توریالی همت، بل میلمه را سره سیاسي و حقوقي شنونکی ښاغلی حبیب الله جانبدار، او را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر ښاغلی عبدالجبار صافی میلمه ده چې انشاءالله را رسیږي. د سره به هم د پروګرام په لړ کې بحث ولرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. خیر اوسئ. پیل به له تاسو وکړم جانبدار صاحب، اسلامي امارت 15 کاله واکمني څنګه وه؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه علیزی صاحب، تاسو ته، همت صاحب ته او صافي صاحب ته همداشان درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. الحمدلله په دې 15 کالو کې افغانستان داسې لاسته راوړنې درلودلې چې په تاریخي لحاظ باندې او په مقایسوي توګه موږ دا ویلی سو چې نسبت نورو ریژمونو، حکومتونو او دولتونو په تناسب باندې دا لاسته راوړنې ډېرې د قدر وړ او د ستایلو وړ دي. له هغه جملې نه موږ کولی سو چې وایو چې په لومړي قدم کې د افغانستان ملي حاکمیت تامین سه، امن او سوله راغله، شر او فساد تصفیه سه، او همداشان د مخدره توکو د مخنیوي لپاره ډېر پرېکړې اقدامات ترسره سوه، خصوصا د کوکنارو د کرنو په اړه باندې چې ټولې نړۍ لاس سره یو کړی و، مګر نیسو کولای او یا نه غوښتل چې دغه شومه پدیده له افغانستانه ختمه شي. جانبدار صاحب، په پیل کې ګمان څه کېده، وروسته له 15 کالو څه وسول؟ په شروع کې خو متاسفانه چې یو منفي ذهنیت ایجاد شوی و. ډېرو داسې فکر کاوه که طلبای کرام حاکمیت ته راشي نو دا خلک به ډېر له مشکل سره مواجه، زورونې به زیاتې، انتقامونه اخیستل به ډېر وي، ورانۍ او ویجاړي به ډېره وي، تعصبات به ډېر وي. ولې برعکس موږ ولیدل چې تعصب له منځه لاړ، خصوصا ژبنی تبعیض له منځه لاړ. طلبای کرام په دې باوري دي او د افغانستان اکثریت ولس په دې باورمند چې منطقوي او ژبنی تعصب دا د منګ له دین سره، د منګ له عرف سره مغایرت لري. نو دوی په لومړي قدم کې دغه تعصبات هم ختم کړه او هغه بې باوري چې پخوا موجوده وه، هغه اذهان چې څنګه په غلط جهت کې تنظیم سوي و، هغه الحمدلله په دې 15 کالو تجربې دا وښودله چې دوی په خپله ژمنه ولاړ دي، عفه په خپل قوت کوم مسایل دي په تیرو 15 کالو حکومتداري کې چې په هغه کې حکومت او ولس دواړه مشترکه ژبه لري او دواړه یې مني؟ او تاسو ته معلومه ده چې ولسونه په صورت عموم په اول قدم کې امن غواړي، هغوی خپل عزت غواړي. یعنی په تیرو کې د جګړو له کبله، خصوصا د تنظیمي جګړو په جریان کې دلته د چا ناموس، د چا مال، د چا سر خوندي نه و. په هر کوڅه، په هر کلي کې یو پاټک و، په هر کوڅه، په هر کلي کې یو جنګ سالاري و، ټوپک سالاري و. د دوی په راتګ سره دغه ټوپک سالاري، دغه جګړې او دغه ناامني دا له منځه لاړه. نو بنا عزت نفس د ولس رعایت سه. نو د ولس لومړنۍ غوښتنه دا ده، افغانان خصوصا خپل ځانګړتیا لري، دوی تر ډوډۍ نه خپل عزت مقدم ګڼي. دا یو مشخصه ده د افغانانو چې دوی ته خپل عزت نفس، خپله شمله، خپل ارزښونه، خپل ایمان، خپله کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا له ټولو شیانو نه لومړیتوب لري او دغه مسؤلیت رامنځته سه. په دې ترتیب موږ ویلی سو چې په دې 15 کالو کې د ولس ملاتړ له امارت اسلامي نه ډېر سوی ده او کم سوی نه ده. صحیح ده، نیمګړتیاوې به وي. هغه ته راځم. مننه کوم جانبدار صاحب له تاسو نه. همت صاحب، د اسلامي امارت په تیرو 15 کالو کې لاسته راوړنې که تاسو په شمېر وړاندې کړئ څه شي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علیزی صاحب زتا ته او ډیر محترم جانبدار صاحب ته او محترم صافی صاحب ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون محترم کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایم وعلیکم السلام. د اسلامي امارت لاسته راوړنې
شمیرل کېږي نزښت ډېرې دي خو د نمونې په توګه لکه څنګه جانبدار صاحب ویلې چې مخدره مواد چې 4.5 میلیونه معتاد موږ درلودل هغه الحمدلله چې اکثره پکې انجینران او ډاکټرانو پورې مول بیرته خپل انجینري او ډاکټرۍ ته راوغسل یعنی تداوی سول او حافظان د قرآن سول دا دی یو دویم د امنیت په لحاظ دا جانبدار صاحب پرون د منګه یو چا سره مجلس وی وزیر صاحب سره نو د په میدان کې و د شپې 12 بجې دا ما ورته ویل مال در روان سم د ویل ډرایور منسته کړي زه در روانېږم نو تر علی احمد او جانبدار صاحب چې د میدان ناراضي په 12 بجې د شپې بیرته لدی خوازي دا معنا ده چې دغه سي امن دلته د دې بل خبره ده چې په خالی لاس باندې اسلامي امارت چې ګورنۍ څوک په رسمیت پیژني دښمنان ورته په کمین کول بیا هم له 50 دولتونو زیاتو ته هغه وخت د لاس تراونلې چې د هغوی ډیپلوماټان دلته دي د موږ په ملکو کې د روسیې په رسمیت پیژندلو چین نیمه په رسمیت پیژندلو نور دنیا او ټولو حتی د موږ د پاکستان سره په جنگ کې ټولو دا ویل چې اسلامي امارت یو سالم سیاست مخ وړاندې بوت جنگ شروع کړي نه د خو د فیضان نه وکړو ټولو له سره دویم په تاریخ کې د سینې دي سوي یو په وخت کې سوي دي چې کله روسان راغله امریکایان راغله انګریزان راغلي ټول ولس حکومت سره مرګري شوی مثال د وخت سره دغه خلاف دویم دغه جنگ کې ټول مرګري دغه یعنی معنا دا چې خلک تی خوشاله دي زه هم دلته وایم زه بیا شاباس تا ته وایم چې دا د نن د لاس تراوړنو باره کې د درې کسان راوستي چې یو د نظامی او سیاسي شنون کوي یو د حقوقي او سیاسي شنون کوي یو د اقتصادي او سیاسي شنون کوي یعنی شاباس په تامي معترضه جمله غوندې می ویلې نو د حقوق به بیان کی زه به د نظامی هغه درته بیان کوم په ټول افغانستان کې تاسو ولیدل چې یو لیش مزکم د دښمن په لاس کې نسته دا په دنیا کې د سمبل بل نسته چې یو نه یو ځای دی غولاس اما دلته په دې مسلې باید باسو کو تاسو ول چې ول ویش نسته او دا واقعیت هم ده خو بل اړخ هغه خلک چې جګړې ته لمن وي دوی به تبلیغات کې پوسټه ونیول سو ولسوالۍ ونیول سو په دې اړه څه ګوره دا خو دوی د تبلیغات کې چې منګه مورد ډیرو غونه چې دا د خیرخانې ته راورسېدې دوی په اصطلاح مقاومت تخاری ونیو بدخشانی ونیو د خلیفہ صاحب سراج الدین او د ملا یعقوب صاحب وزیر دفاع او داخله ترمنځ اختلافات دي د پلان به ګوري چې غوي ماقام یو ځای ناشتي سار یو ځای ورزش کوي او یو مجلس کې یو خبر کې هغه تایید کوي هغه د کوي دا خبر ګوره د لاس تراونل افغانستان کې به خلک په دښمنۍ په خوا چول وستاونل لیدل چې هغه ورځنده خلیفہ صاحب سراج الدین لاړ سل کلن دښمنۍ چې ل 300 زیات کسان پکې وجل سی ول د نمونه په توګه ته زه وړکای قسم دلته ناستم دا مشر سره د به څومره کړي ما خدای گواه د په 15 کلو کې د مړو په شمول چې مړي سره سوي ولس کلنه 12 کلنه دښمنۍ یو ډیر دښمنۍ به ما په دوستۍ بدلی کړي د اسلامي امارت دغه په زورګونو موږ یو د پښتنه برکت د چنن خلک په خلاقيږي دا دوه خبرې دي یو دا د چول د اسلام هغه د اسلام موږ ته د امر کوي چې تاسو په خپلو کې محبت وکړي تاسو جنگ مکوئ حتی دا جهاد هم یو قبیح عمل د خو د مجبورت له بنای کیږي د ما وس کینسر د لاس مجبورت نه کته کوم کنه زړی مې نه کیږي چې د لاس خطا کوم نو کله مجبورت سره دفاع کوي د خپل د کور نه د ناموس نه بل شرط 15 مقاصد لري دو تر غلې دا شرط د مال دفاع دویم د ځان دفاع د عقل دفاع څلورم د دین دفاع او پنځم د جغرافیه دفاع دا 15 شیان امارت سل پوره کړي مخدره مواد د عقل لپاره هغه ختم کړل وسیز نه کړل کیږي نه څکیږي نه عقل د خلکو سالم ده او دغه تب سینماګان وي دغه تب نور هغه شیان ول هغه د حفظ د غیم وساته د نسل د مساته دریم د مال هغه د حفاظت د تاسوینه چې د خلک درمندو ته وسملی نشپه ځکه غلنسته باغونو کې غلنسته په خو به ارته هغه کېدل دریم خبردار ده چې د ځان دفاع دا چې اوس بدخشان ته شپې روان سه هرات ته روان سه کوم مشکل فکر ته د تن راځي هو یو مشکل ستا هغه د چا پرند اسلامي امارت ته چې دا سرکونه جوړ کلار جوړ کی دنیا کومکونه نه کوي باید دنیا کومکونه کوي چې د لوی شاراوي دام دغه سیاغه یو دویم د منګه هغه آسماني فتونه لګ زراغه لرو بیا هم د خلک څخه خوشاله دي چې مخکې به دغه تیارو خلکو باندې بمونه چول اوس خلکو باندې ګلان چي دي دغه تیارو به خلکو بچان وزل وسی بچان د سیلاب نه راباسي وسی د زلزلې نه راباسي په خو به د ما اردو د ما پولیس به خلکو وجل اوس د ما پولیسو اردو د اسلامي امارت د خاورونه خلک را باسي لسیلاب نه خلک را باسي ځان شاروال تاسو ونل دي د نورستان ځان شهید ک خو د لپاره چې سیلاب نه خلک بچ کی دغه د اسلامي امارت لاس تراوړنه وي اوس کې حساب درته کو ډیر زیات حساب یو حساب بل کومه وګوري ک خلک خوشاله نه وای
جشن تر اوسه شروع نه ده 3 ورځې نور مرته پاتې خو دا څلورمه ورځ د نن شپه د زازي پارک کې د رادیو تلویزیون لخوا هغه په ټولو ولایاتو کې یعنی عام خلک نور وخت به حکومتونه بچول اما د حکومت محدود کسان به جشن کې برخه اخیستله نو عام خلکو به نه کوله یعنی دا د دې معنا ده چې په د نظام باندې خلک راضي دي لکه جانبدار صاحب څخه تخطي او غلطي بل لري خو هغه قصدي او عبدي نه دي هغه غلطي اجتهادي دي موږ د کې به ګټي هغه به پکې تاوان دي تاسو فکر تاوان ده ما فکر ګټه ده قصدي غلطي په نظامی برخه کې څومره خودکفایي ته افغانستان تللی په تیرو 15 کلو کې ګوره افغانستان څه نه درلوده اوس ډرون لري استادان دلته دا خبر په کار نه و چې موږ ویلي وو خو اوس وایو ډرون لري وړتیا په خاطر چې موږ وړتیا لپاره ډرون لرو موږ ټول چې کومه سلاګانې وي هغه جوړې سوې تیارې دې موږ جوړې سوې خو نړیوال موږ سره ظلم کوي چې 15 اویا تاریخي مې تر اوسه همالته پرتې دي اسلامي کانفرنس ملل متحد باید د تاغه وکي د غونډیان غو ملکو کې چې پرتی دي غوی دي د خدای نه ویریږي د افغانستان ملکیت ده د راولېږي په نظامی برخه کې زتا ته وایم دا اوس هم چې ګرځي ګوره د جشن هغه بچ سو مخکې به څوم راغی کېده په جشن کې د منګ په هرات کې 2 ماشومان وشتل سول د جشن په ورځ هغه مونږ ته دا وکړل چې دا تاسو کوم جشن مانځي دا خو د منګ مستعمري اوس ته وګوره چې نه خارجان سته نه بل څه په خپل شوق سره خلک راوځي هر ځای کې تاسو اوس پروګرامونه د ماته معلومات د مخکې نه شمشاد شروع کړي او هغه کړي تاسو په غورځم عملی ویم کوي دا ټول دغه په خوا به تاسو بیچارهګان د مجبورن نه څه کو اوس د شوق نه ولس به مجبوریت نه په جشنو کې برخه اخیسته اوس د شوق د مینې محبت نه مننه مات صاحب له تاسو نه جانبدار صاحب حقوقي او سیاسي برخه کې تاسو باس وکړي چې څه سوي څه باید څه وای دلته یو څه چې خلک وړاندې کوي هغه د فقر مسله ده ډیره انتقادات په همدې کې چې بیکاری د فقر د ولی باید افغانان د باندې ولاړ شي دغه مسله تاسو څنګه بولئ علیزه صاحب اجازه راکړه چې اول لږ زره مغه حقوقي برخه ته لږ ورسو مهرباني بیا به دې مسلې ته مرزو په حقوقي برخه کې خو الحمدلله کوم فرامین چې تر اوسه پورې د امیرالمؤمنین صاحب له خوا نه صادر شوي دي خصوصا د ښځو د حقونو په باره کې چې هغه د میراث مسله ده هغه د مهر مسله ده هغه د میړه د انتخاب مسله او واک مسله ده او په همدې ترتیب سره د جبري نکاح او د مخنیوي مسله ده په بدو کې د ښځو د نه ورکولو مسله ده دا یعنی خورا یو ډیر لوی پرمختګ ده یو شی په ټلیفونو کې دغه صوتي غږونه خپریږي هم دغه مادي فرامینو هغه برخې دي چې خپریږي دغه څومره ښه خبره ده چې هر چاته رسیږي مثلا د ښځو حقوق په اته اوس تازه د فاتحې مراسم دي چې باید په کم ډول ترسره شي چې ډیر فشار رانسي هغه خیراتونه دي بالکل یعنی کله چې یو فرمان صادریږي او هغه توشیح کیږي د مشر له خوا نه بیا رسمي جریده کې خپریږي نو انفاذ یې له همغه وخت نه شروع کیږي اوس نو کله چې یو فرمان یو قاعده یو قانون نافذ شو د هغه خلکو ته رسونه دا ډیره مهمه برخه ده چې ولس عوام په دې پوي چې موږ د کوم اصولو مطابق باید خپل چارې تنظیم کو نو په دې کې د رسنیو رول د همدغه ټلیفوني تبلیغاتو رول د نورو مطبوعاتو نقش دا ډیر ټاکونکی دی ځکه نو څنګه به خلک په لرې پرتو سیمو کې خبر سي چې په کومه برخه کې کوم حقوقي انکشاف صورت نیولی ده بنان دا رسنۍ او تبلیغاتي کار چې ده خصوصا د ملا امامانو له خوا نه چې په مساجدو کې د مسایلو سره تماس ونیسي دا ډیر عمده رول لري سره لدی چې بې خبري له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي خو ولیکن ښه خبره دا ده عادلانه دا ده چې د قانوني آگاهي خلکو ته ورکړل سي په هغه صورت کې د تخلفاتو او د انحرافاتو مخنیوي په اسانه توګه څومره ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړل سوي په تېرو 15 کلو کې یعنی که داسې موږ ووایو چې هغه اساسي حق چې خصوصا د میرمنو لپاره د دوی په ازدواج کې د دوی د انتخاب حق ده دا په سابق کې هیڅ نه رعایت کېده واک له همغه ولي سره و او یا څنګه چې خوښه وه که خوښه نه وه یو نجلۍ به یو چاته ور واده کړه چې دا په شرعي لحاظ هم یو ډېر ظلم و او په عرفي لحاظ هم نو الحمدلله اوس خو دلته علما په واک کې دي او دوی دې ټکي ته توجه وکړه بله مهمه مسله دا ده چې میرمنې او ښځې باید په اقتصادي لحاظ توانمند سي چې دوی په کور کې د مساوي الحقوق غړي په توګه دریځ ولرلی شي هغه دا ده چې د دوی مهر
د دوی ملکیت چې له پلاره ورته میراث پاتې ده د دوی هغه میراث چې له میړه ورته پاتې کیږي دا ټول مسایل داسې څه چې په شریعت خو پخوانه په دې کې صریح وضاحت لري او په فقهي اصولو کې خو دا و لیکن دا قانونمند سول یعنی په دې معنی چې د امیر المؤمنین د علایده ځانګړي فرامینو له طریقه دا هم مسجل سول او د تطبیق نه گزارش اخیسته کی دلته دوه مسایل یو دغه چې ښځه باید هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه باید ترلاسه کړي څو مسایل تاسو اشاره ورته وکړله چې ښځه باید امکانات ولري که هغه د میراث حق دی یا د میړه نه څه ورته پاتې کیږي بل اړخ ته د باندې هیوادونه دي چې ښځې کار کوي هلته د دوی حقوق تامینېږي که دلته څه چې اسلام ورته وضع کړي دي که د عزت نفس د ساتنې خبرې او که د قدر او د درناوي خبرې نو هغه د موږ په مبارک دین کې په اسلام کې د ښځې مقام ډیر لوړ ده او تاسو که وګورئ په دې اړه باندې احادیث ډیر زیات دي د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې او اولین وار چې ښځو ته ازادي ښځو ته مالی اقتصادي او معنوي حقونه ورکړل سوي هغه د موږ د مبارک دین له خوا ورکړل سوي دا چې بیا وروسته مثلا په اروپا کې حقوقي انکشافات رامنځته شول لکه د مونتسکیو د نورو حقوقدانانو د آثارو له مخې نه د هغو اکثره لیکنې چې دي چې اوس یې سړی څېړي د موږ له فقهي اصولو نه استفاده کړې ده تاسو ورسئ دا د جان ژاک روسو لیکنې دا روح القوانین ولولئ اکثره نو دا خو 300 کاله په دې نه دي تېر دا د اروپا د حقوقي انکشاف نه مګر اسلام خو دا د تقریبا څه کم 1.5 کاله کېږي اوس چې مقایسه یې کې یا مثلا د امام اعظم صاحب له وخت نه چې فرضي فقه هغو دوی مطرح کړله او د فرضي فقه ګټه دا اوس ټولې نړۍ ته رسېږي نو بنان که څوک ریسرچ وکړي تحقیق وکړي هغه په دې مطمئن کېږي چې دغه اصول چې په اروپا کې هغه بشري حقونو په ارتباط باندې وجود لري دا د موږ په اسلامي فقه کې له پخوانه تدوین سوي دي نو دوی الهام اخیستی له دې زه خپله یو وخت په دې نه پوهېدم او ما فکر کاوه چې دا ټوله د اروپا لاسته راوړنه خو کله مې چې مقایسوي مطالعه شروع کړه په دې باندې معتقد شوم چې زمونږ فقهي اصول خصوصا د فرضي فقه هغه خدمات چې دي هغه ډېر وړاندې دي او ډېر غني دي بډای دي په تناسب د اروپایي حقوقدانانو جانبدار صاحب د اسلامي امارت تر چتر لاندې ښځې میرمنې په امن کې دي که له دغه چتر نه د باندې په نورو هیوادونو کې د موږ له عرف سره لږ نه زیبي چې سړی لوڅې خبرې وکړه لیکن خو اوس دا حقوقي بحث ته باید ووایي کومه سوء استفاده چې په نورو هیوادو کې له ښځو نه کېږي ډېره د شرم ځای ده تاسو وګورئ له ښځو نه د اعلاناتو یوه وسیله جوړه کړي او د ښځو د جسم نه د اعلاناتو په برخه کې دوی څونه سوء استفاده کوي دا خو د ښځې درناوی نه ده دا خو د یعنی یو ټیټ کتل دی ولې نارینه هغه څه کار دوی نه اخلي او غیر د دې نه متاسفانه چې دوی نور صنعت هم مالیه لږ نه اخلي او لږ غلطو اعمالو نه چې ما په خوله نه راځي نو هغه دوی ځینې چې ازادي بولي هغه ازادي نه ده خو بردګي ده که نه ځکه د یوې ښځې له مجبوریت نه سوء استفاده کول دا کومه ازادي ده ته خو بردګي شوه که نه ولې په اسلام کې دا چې څوک په ځینې اسلامي هېوادو کې نه مراعاتوي هغه د هغه شخصي ګناه ده مګر د دیني لحاظه او فقهي لحاظه کوم حیثیت او حقوق چې او درناوی چې ښځو ته ده زه خو په نورو ادیانو کې افغانستان کې څنګه ده چې تاسې ګورئ د ښځو څومره درناوي کېږي په افغانستان کې څومره درناوي کېږي ښځو ته د افغانستان د درناوي خبره خو ما ته عرض کړه چې خصوصا پس د امارت راتګه دغه چې په بدو کې ښځې ورکول کېدې دغه چې له میراثه محرومې وې دغه چې د میړه د انتخاب حق نه درلود دغه چې تعلیم او تربیه په برخه کې مشکلات درلوده اوس داسې نجونې او ښځې دي چې شیخ الحدیث سره دغه مناظره کولی شي مدارسو ته ځي علم ډیر زیات کړی یو دغه د فاکولټي ازادي چې له خیره سره ورکړل شي نور په دې ځای کې قطعا کوم بل سوال نشته نو د دوی حقوق بالکل بشپړ دي دواړو ته بشپړېږي هم عصري علوم هم دیني علوم بالکل مننه درنو لیدونکو دا مالرو بیا هم بخیر الاس احمد صاحب اسلامي امارت په تیرو 15 کلو کې له کومو چیلنجونو څخه ووت یا کوم خنډونه وو چې مخ ته ورته پراته وو ګوره اسلامي امارت ته خو ډیر خنډونه ځکه ول چې ټوله دنیا ورته په یو صف کې هغه وه ځکه دنیا له اسلام نه ویره لري
دنیا ویلې چې دا اسلامي امارت که کامیاب شي دا په امن کې پاتې شي نو بیا به د موږ ټول ولسونه که اسلامي ملکونه دي که غیر اسلامي بیا به همدغسې نظام غواړي نو راځه دا ناکام کا او دا بدنام کا همغه و چې په راز کې امریکا و د موږ 10 میلیارډ ډالر هلته راته منجمد کړل او نور راته مشکلات د گاونډیانو د همغو په قومنده باندې راته شروع کړه کومې ورځ نه چې اسلامي امارت راغلی په دا 15 کلو کې قسم د نظامی لحاظ نه د پروپاګند لحاظ نه ځان ته تلویزیونونه مثلا کوم لارې یا له کومو لارو استفاده وسوه که یو هېواد کې چې کوم اول خو دا وسو چې ډېر کوشش وکړو چې اسلامي امارت بدنام کړي چې معمولی قدر منفي کار و د میاشتې وزر قدر هغه نه سپین غره یا پامیر غره قدر وزمین جرم ته جوړاو خو د قشتبې کانال غوندې اقصې دی چې یو لوی وزمین یو مثبت شی د هغه نه د میاشتې وزر جوړاو د انټرنیشنل زه به اوس نوم د تلویزیونونو نه فقط د باندې په عموم کې تبلیغات ته کراسو خو همدغه ټولو ته اوس د فیسبوکونه چې د فیسبوکو کې ډېر خلک کوشش وکړو چې اسلامي امارت بدنام کړي خو اسلامي امارت چې په خپل کوم هغه تعهد باندې چې په اسلام باندې روان ده ورځ چې تیریږي محبوبیت زیاتیږي یقین وکړو هغه مخالفین چې بد ردی ویلي زی مسلمانونه نه سم اخیستی داسې الفاظ استعمالول چې حد نه لري هغه نن ورځ د اسلامي امارت تر شا ولاړ دی راځي همدلته ګرځي همدلته ویني ته یې وینې زه یې وینم راځي همدلته اسلامي امارت هغه تیر شان ورته یادوي هم نه ولې دوی ملاتړ کوي دوی ولیدل حقایق د خلکو هغه چونیدن کوي بود مانند دیدن هر کس چې دلته راغلی د چې حالات په خپلو سترګو لیدلي هغه چې بیرته تللی دي حتی زه خپله درته ووایم یقین وکړو په زندانو کې 2 امریکایان ول تورپوست امریکایان دا مسلمانان شول په دې چل کې ما بلته درس ورکاو تلم څه وخت نو هلته دا جاوید مومند صاحب هم و نو هلته هغوی ایمان راوړل په ده باندې هغوی راغلي و 2 میلیون روپۍ ورته نیول شوي چې موږ قالي نیولو څه سره د دې بیا اسلامي امارت دومره هغه ورته ورکړه چې دوی باشي مقرر کړی وي باشي دې ته وایي چې څو کسانو په سر باندې مسؤل وي بیا دواړو ایمان راوړه کلمه د شهادت یې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله بیا کتابونه مطالعه کولو دا نو هغوی چې دا شان وایي موږ خو اورېدل چې په زندانو کې داسې کېږي داسې اوس دا زندان چې موږ وینو دلته خو خوراک یې داسې خوراک دی چې د موږ په امریکا کې دغه رقم خوراک د موږ نشته همدارنګه چې اوس دغه زندانو ته ورځې دغه پولي چرخي ته ورځې د بل ته ورځې زه ډېر ورځم پروګرامو څه ته یقین وکړو چې کوم هغه ازادي د سړي زړه غواړي کله کله وایي چې زه هغه سما د چا خبره یو عالم ویلي وایي چې اسلام کوم حقوق ښځه ته ورکړي دي وایي زړه مې غواړي ډېر ځل چې کشکې زم ښځه وایي په دا چې مسلمانان نه ورکړي دا بېله خبر ده که نه کشکې زم ښځه وایي لکه جانبدار صاحب چې حقوقي بحث یې وکړو دا د اسلامي امارت هغه معمولي شي ته خلک ګوري چې هغه هم اجتهادي هغه به یې کړی دا اوس هم یقین وکړو د تعلیم په سطحه ځای هغه هم په کار ده چې هغه هم فورا خلاص شي خو یقین وکړو چې کورسونه اوس هم خلاص دي اوس هم یقین وکړو د 12 پورې خلک په کورو کې اوس هم هغه وایي په کورسو ته ځي دفترو ته ځي په وزارت داخله کې دي په استخباراتو کې دي په هر څه کې دي هغه څوک نه یادوي زه هم چې کشکې لږ د انصاف نه کار واخیستل شي چې منفي شی یادوي مثبت هم یاد کړه دوی مثبت یادوي نه منفي یادوي اسلامي امارت څنګه وتوانېد چې له دغه مسایلو ووځي یا له دغه چیلنجونو څخه چې مخ ته ورته پراته و دلیل چی و دلیل خو صفا خبر دی په اسلام او شریعت باندې عمل کول و او په خپل کوم خبرې چې کوي په هغه باندې عمل کول افغانان یو عادت لري چې د چا ډېرو خبرو پسې نه ګرځي عمل ته یې ګوري ته ودرې دا څه هر انسان دا طبیعت لري دوی چې کومه خبره کوي ګوره خبرې کمې کوي خو عمل زیات ده تا به لیدلی د مشرانو وزیرانو دا خلک خبرې ډېرې کمې کوي خو کار ته یې ګوره ملا برادر وګوره یو نمونه یې درته درکم ته یې خبرې اورېدلي ته یې ډېرې لاپې اورېدلي شاپې او باټې دې اورېدلي نه خو شپه ورځ لګیا یقین وکړه چې وراره ته یې ما ویلي وایي چې یقین وکړه 6 ساعته هم خوب نه لري وایي ډاکټران ورته ویلي چې ته باید خوب د 6 ساعته نه خو 6 ساعته هم کم خوب لري دا مې یو نمونه درته مثال درته درکړه او ګوره ویې ویلې چې ته پورې د خدای ما ژوندی لري چې د هر افغان په خپلو پښو دغه نړۍ سره د افغانستان سیال څه چې له ټولو یې مخته کړم نو دا ګوره په عمل کې دوی کوي دا افغانان عمل ته ضرورت لري که شعار ته عمل ته ځکه چې دوی اوس پوه شوي واقعیت خبر ده چې دوی اوس عمل کوي او د شعار جیم چې رئیسي عمل خلکو ولید ښه اوس ما ته مخکې ولید د جشن په ارتباط باندې ته به ګورې چې په هر کور به سپینه جنډه ولاړئ پخوا به په زوره په خلکو هغه ته به ګورې چې یعنې دا اوس ما درته ویل چې دا اوس پروګرامونه لګیا دي او هر ځای کې دا د خلکو خوشحالي ده یو شی درته وایم مخکې جشنونو کې ځکه هغه نه وه چې کله له انګریزانو موږ ازادي واخیستله صحیح د ولس قرباني ورکړه بیا شرعي نظام رانغی صفا خبر به زه کوم بیا سرونه لوڅ شول مجاهدینو چې له روسانو نه ازادي واخیستله بیا د خلکو سر په امن نه و ناموس په امن نه و بیا هر څه ول نو خلکو هلته صحیح د یو خوشحالي کوله چې ازادي مې اخیستې د امن پکې نه و دلته اوس 2 خوشحالۍ دي زه په ولس دلته غږ کوم برنامه مې تاسو نه ده چې 2 خوشحالۍ ځکه وکړئ
چې یو خوشحالي دا و چې هغه ختم شو اشغال. دویم خوشحالي دا ده چې امن راغی. هلته به د غیر روسانو موجودیت نه زیات د مجاهدینو په وخت کې د خلکو سر و مال او امن ټول مجاهدین نه خیمه ټول خم نه ول او ټول خراب هم نه ول، یعنی نیم په نیمه پکې خراب ول نیم په نیمه پکې کول. خو اوس په امارت کې به وي او امارت کې به 10% خراب وي د ما په شمول، خو 90% پکې ښه دي. ټول ملایکې نه دي. د پیغمبر علیه السلام سره سب کې منافقین ول. اسلامي امارت کې به می اسلامي امارت به قصدي بدنامي لکه حکمت صاحب چې تاسو دغه میز نه ویلې چې ځینو ادارو کې قصدي خلک کار کوي. خیر زاغه ته وړاندې نظم چې هغه پخوانی دی او اوسني خوار څوک چې دي نه د پخوانیو خبر ده نه د اوسنیو د دښمنانو د افغانستان د دښمنانو د امارت د دښمنانو او د ولس د دښمنانو جاسوسان په هغه کې سته دي څه ورته وایي مخالفین د ولس په هغه جامه کې سته پټګي کې هم سته پخواني جمهوریت کې هم سته طالب کې هم سته. نو هغه د خلکو کارونه چې ځنډوي د خلکو ته مشکلات چې پې کوي هغه ټول زه د افغانستان دښمنان ګڼم د اسلام دښمنان ګڼم د اسلامي امارت دښمنان ګڼم. همت صاحب مننه کوم له تاسو. صافی صاحب ښه راغلاست پروګرام ته. د اقتصادي لاسته راوړنو په اړه وغږیږئ چې په تېرو 5 کلو کې هغه لاسته راوړنې چې ناممکنه وي څه دي چې ترسره سوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب هر څه نه مخکې تاسو محترم همت صاحب ته او محترم ګران میلمه او ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د نیمې پیړۍ جنګ نه وروسته راخلاص شو او د اسلامي امارت د راتګ سره د سرمایه ګزارۍ دپاره بنیادي 2 ډېرې مهمې خبرې دي چې یو سرتاسري امن چې یو شخص چې هغه سرمایه ګزار وسی او سرمایه‌دار وسی یا یو د افغانستان وګړی وسی هغه باید پر امن په یو ملک ژوند وکړي چې په افغانستان کې الحمدلله سرتاسري امن دی چې دا د خپل د سرمایه ګزارۍ لپاره زیربنا یو بنیادی مهمه برخه ده. دویم اقتصادي هغه پالیسیانې چې اسلامي امارت خپل سیاست اقتصاد محور اعلان کړ ټول نړۍ ته اعلان وکړ چې راشي په افغانستان کې بدبختی جنگ جنجال مه جوړوي راشي زموږ سره په آبادۍ کې برخه واخلئ په سرمایه ګزارۍ کې برخه واخلئ چې دا یو ډېر مهم و چې سیاست هغه خپل اقتصاد محور اعلان کړ ټوله دنیا ته اعلان کړ چې په دې برخه کې لاسته راوړنې دا وي چې نړیوال هم راغلي موږ او تاسو ګورو چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري کړې ده په معدنو کې په میلیارډونو ډالر سرمایه ګزاري شوې ده په صنعت کې تقریبا موږ په تیر حکومت نظر فابریکې 1100 فابریکې نړیوالو په کومو برخو کې سرمایه ګزاري کړې؟ نړیوالو ګوري یو د منطقې لحاظ نه دي او یو د عمومي اوس UK او قطر او تقریبا ایران او ډیر ملکونه چې په معدنو کې په هرات کې په دې برخه کې سرمایه ګزاري کړې ده. چین تاسو ګوري چې په دې لوګر مساینه کې په دې کې چې تقریبا اوس په کار روان دي او زر به د افتتاح شي په دې برخه کې سرمایه ګزاري کړې ده. نړیوالو په د استخراج د ماده د طلاو په برخه کې سرمایه ګزاري کړې ده. معدنو د تیږو په برخه کې سرمایه ګزاري کړې. انرژي برخه کې تقریبا سرمایه ګزاري کړې ده. ترکی شرکتونه هغوی تقریبا په ډیره برخه دلته تشویشونه دا وړاندې کیږي چې هغه معیار به څه ډول وي داسې خو به نه وي چې هغه به خپله ګټه ترلاسه کوي. نه دلته اوس وخت مخکې چې هر قرارداد به چې د تیر حکومت کې ورکول کېده د هغې د سکیورټي دپاره به ډېر غټ امتیاز هغوی ته ورکول کېده. ولې اوس که وګورو یوازې د مالیې په سیستم کې چې کوم هغوی اسلامي امارت دوی ته امتیازات ورکړي ولې هغه د سکیورټي برخه چې تقریبا هر کمپنۍ خارجي چې په افغانستان کې به کار کوي سرمایه ګزاري به کوله تقریبا 25% خپل هغه د سکیورټي هغه مصارف به د هغه پروژه باندې اچول. اوس الحمدلله هغه نشته دی. دوی ډاډ ورکړی ټولو ته چې ستاسو امن زموږ په غاړه دی ستاسو امنیت زموږ په غاړه دی او تاسو خپله پروژو ته تطبیق کوئ. مخکې راځم چې خبرې مې دغه شي تقریبا 1100 فابریکې اوس 6000 فابریکو ته په افغانستان کې ورسېدل. په امارت کې څومره فابریکې جوړې سوې او پخواني وې؟ تقریبا 1100 مخکنۍ فابریکې او نور ټولې په امارت کې دا تقریبا نوې په افغانستان کې جوړې شولې چې دا ډیره غټه لاسته راوړنه ځکه دغه اوس وخت کې تقریبا د 200 شرکتونو پورې ځمکې نوي توزیع شوي چې دوی نوې سرمایه ګزاري کوي او په کنسټرکشن کارونو باندې اخته دي چې په هرات کې او په کابل کې په ننګرهار کې په خوست کې په ګردیز کې همدغسې په میدان شهر کې همدغسې کندهار کې دغه تقریبا دا چې پارکونه صنعتي پارکونه او دې باندې کار شوی شروع شوی. نور 1,70,000 جریبه ځمکه هغه د اسلامي امارت زموږ او ستاسو شیخ صاحب امیر المؤمنین هغې خاص د تصویب کړله چې دا باید په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتو کې دا توزیع شي او دلته صنعتي پارکونه باید جوړ شي. موږ باید د وارداتي نه تولید طرف ته لاړ شو. موږ باید صادرات ورته لاړ شو. موږ باید د خلکو دپاره کار
زمینه برابر شي د مال د په دې 15 کالو کې هغه شرکتونه چې په خپل وخت سره خپل مالیه نه وي تحویل کړي هغه تقریبا په میلیارډونو افغانۍ کې د مکمل هغه معاف کړل خلکو ته جرماني مکمل معاف کړل 4% مونږه انتفاعي مالیه ورکول شرکتونو تولیدي شرکتونو هغه ورته 2% کړل 0% مونږه د خالص عوایدو نه مالیه ورکول دوی د لپاره هغه دوی مونږ ته 10% کړل ان امداد د زموږ ویش په ټول افغانستان کې اوس تقریبا شروع دي چې په دزموږ په نویو پارکونو صنعتي پارکونو باندې کار لګی دی صادرات زموږ تقریبا په تیر حکومت کې چې تقریبا 4-15 موسسو او د USAID پورې په باندې کار کوي چې هر ځای کې به خلک مفلېګل هغه د بار په ټیکټونو اخیستل البته به د صادرات لپاره امتیازات او امکانات برابرول ان تر دې پورې چې کله به زموږ صادرات د هوایي دهلیز نه کېده تقریبا 50% USAID ورته سبسایډي ورکوله هغه هم اوس نشته ولې اوس د 800 میلیارډ نه زموږ 2 میلیارډ ته میلیونونه د 800 میلیونه زموږ 2 میلیارډ ته صادرات پورته کیږي ورځ په ورځ باندې یعنی زموږ امریکا ته جوس ورسېد زموږ ګلاس تقریبا اروپا ته نور ملکونو ته ورسېد زموږ انګور ورسېد اسلامي امارات کې ورسېد بالکل دا په اسلامي امارات کې چې اوس د اروپا نه تقریبا زه تاسو ویل شم بنگلاديش څه تجاران راغلي چې هغه ول چې اوس په نړۍ کې د اکثره د اسرائیل او ایران په دې جنگونو کې دا غوي سره احساس پیدا شوی چې موږ باید بعضی شین دي چې هغه د اسرائیل کمپنی دغه استعمال نکو هغه خصوصا د افغانستان پروډکټ خوخی چې د لپاره هغه د دې ځنه مالونه بارکه د کمپنی نه ویول چې یو نمونه وسی او موږ بلته صفای سپ تاسو خپل سند برخه کې تجربه لري اقتصادي اقدامات مو کړی دي هغه څه چې تاسو په نظر دی یو صنعتکار په صفت ناممکنه کړی ولې دلته ممکن سو ګوري امداد یو مهمه ده چې د یو امنیت ډیر مهم دی فساد مخنیوي ډیر مهم دی امتیازات امکانات برابرول د یو شرکت د لپاره چې هغه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کوي او ته د دنیا نه بیرته راغواړي او دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کوي هغه امکانات او امتیازات ورته ورکول چې هغه ډیر مهم دي مثال د مالیې په صفه زتات ویم تاسو پاکستان ته لاشي هغه 18 تر 15% پورې ټیکس ورکوي زمونږ ته 2% ټیکس ده سل ټیکس یا انتفاعي مالیه چې مونږ ورته یو مونږ کوو ګورو زمونږ مواد خام باندې 1% مالیه ده په ماشيني باندې زمونږ 1% مالیه ده مګر تاسو سوال تلاش دی هغه تقریبا 25% پورې مالیه ده دغه سه د زمکه چې خلکو ته ویل شي هغه په خپل شخصي بازارونو کې زمکه یالي په میلیونونو ډالر په ورکي دلته په ډیر کم قیمت باندې په 3 لک افغانۍ یو جریب زمکه ورکي امتیاز او زیربنا پیسې چې هغه خپل مصرفي کا حکومت مصرفي دغه لپاره دوی یو سیستم جوړ کړی چې هغه کړي یعنی ډیر مهمه ده د منتقل لحاظ نه کومه وګورو ډیر ملکونه دي چې افغانستان په دې شرایطو کې ښه امتیازات دی او سرمایه‌ګزار لپاره ورکړي چې اوس الحمدلله موږ د خود کفایي او طرف ته روان یو ستونزه د برګ ده چې دا به هم ان شاء الله تعالی ترازم درنولدونکو دا مالرو بیا هم بخیر لاس جانبدار سه بیکاری فقر یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې اسلامي امارت مخ ته همیشه وړاندې کیږي چې ولې دا نه دی لمنځه تللی په دې اړه څه وایاست علیزه صاحب دا بنسټیزه پوښتنه ده مننه دې ته باید له دوه ځایو وکتل شي یو زموږ داخلي روشونه او مشکلات چې ولې رامنځته شوي او بل بینالي وضعیت تر ډیره حده پورې د افغانستان د چټک پرمختګ په اړه باندې دا ویلی شو چې څنګه چې محترم صافي صاحب هم ویلي چې دلته سهولتونه دا رامنځته شوي مدیریت درسته او شرایط مساعد دي لیکن د بهرنۍ سرمایه‌ګذاري لپاره بینالي مشکلات موجود دي چې هغه زمونږ پیسې منجمد دي او د سویفت هغه سیستم د انتقال د پیسو چې ده هغه چون د امریکا له نظارت لاندې ده تعزیرات دي نو په دې اساس باندې هغه لویه پانګونه دلته نه ده سوي دغه په نتیجه کې لازم رشد او انکشاف وجود نه لري چې موږ د کار قوت 100% دلته بوخت کو نو سره لدی چې په ټوله نړۍ کې بیکاری وجود لري په میلیونونو په صنعتي هیوادونو کې خاصتا په دغه پرمختللي اروپا کې په چین او په امریکا په ټولو هیوادونو کې یو معینه فیصدي مسلکی خلک شغل نه لري دا یو نړیوال مشکل ده تنه نه چې افغانستان پورې مربوط دلته یو مثال وړاندې کی مثلا د ورزګان پیک وړاندې کی چې ولې باید خلک ولاړ شي نور هیوادونو ته آیا یوازې په افغانستان کې دا مسله ده که په دغه سیمه کې هر هیواد ته اعلان وشي چې لوی قدرتونه غواړي دوی به ټول ورځي
همدغه ټکي ته زه راتلم ډېر په ځای به دې وپوښتل تاسې افریقایي هیوادونه وګورئ هلته کوم اسلامي هیواد دی چې دا خلک ته تښتي یعنی یوه مفکوره چې تبلیغیږي چې ګویا دلته اسلامي نظام راغلی دلته طلبای کرام مسلط شوي نو ځکه خلک تښتي نه په دغه افریقا کې خو هېڅ اسلامي نظام شته نه هغه ځای نه ولې دغه ځوانان تښتي تاسې په کښتیو کې په خبرو کې په بینالمللي رسنیو کې ووینئ چې په لکونو نفر اسپانیې ته ور اوړي په لکونو نفر ایټالیا ته ور اوړي په لکونو په زرهاو نفر د بیړیو له لارې ځي او په سلهاو نفر غرق کېږي او ډوبېږي او اکثره یې افریقایان دي نو دینه معلومه شوه چې دا یو بین المللي معضله ده دا د یو خاص سیستم زیږنده نه ده او برعکس دا سیستم چې په افغانستان کې په دې 15 کاله کې رامنځته شوی دوی هادي اعظمي کوشش کوي ځکه د دوی سیاست په داخل او په بهر کې په اقتصاد او په عدالت ولاړ ده یعنی یو اقتصاد محوره سیاست دلته عملا تعقیبېږي او تاسو وینئ چې موږ له ګاونډیو سره غیر له پاکستانه چې هغه خپل غرایز لري او خپل غرضونه لري د نورو هیوادو سره زمونږ تجارت چې ده څو چنده زیات شوی کم شوی نه ده او روابط هم پراخ شوي دي او کم شوي دي نو علت یې دا ده چې دلته سیاست معقول ده ولې د بینالمللي عواملو له کبله هغه چټک انکشاف دپاره زمینه لا نه ده مسایل د فقر یا بیکاري پړه باید په چا واړول دا باید په امریکې په نیټو او په استعمار او په هغه هیوادونو او خصوصا د ملل متحد او بینالمللي مؤسسات چې لازم اقدامات نه کوي تر څو پورې د افغانستان نظام په رسمیت وپېژندل شي د موږ کرسۍ په ملل متحد کې موږ ته راانتقال شي تعزیرات رفع شي د موږ منجمدې پیسې راپرېږدي او افغانستان کې د لویې پانګونې حکومت څومره مسؤلیت ادا کړی په دې برخه کې حکومت څومره خپل مسؤلیت ادا کړی په دې برخه کې حکومت خو ګوره دغه ورځې چې راغلی یو نارې وایي چې سیاست اقتصاد محوره ده د نورو په کورنیو چارو کې غرض نه لري ټولو سره مساوي حقوق روابط غواړي عدالت غواړي امن غواړي سوله غواړي دغه هیوادونو چې ټولو شکایت درلود د مخدره موادو نه د قاچاق نه شکایت درلود د تروریزم نه شکایت درلود په ټولو باندې الحمدلله اسلامي امارت حاکم شوی ده قاچاق مخدره توکي دا خو 100% بند کړي دي د تروریزم مخه یې نیولې ده دغه داعش مخه یې نیولې ده که څونه حوادث به راغلي وي د دوی امنیت افغانانو تامین کړی ده خو دوی باید اوس حد اقل د وجدان او د خپلو ګټو په حکم باندې جرأت وکړي افغانستان پر د حکومت په رسمیت وپېژني احمد صاحب په تیرو 15 کلو کې د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره را په دې خوا یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی اسلامي امارت ولې نورو نه ده پیژندلی آیا اسلامي امارت معیار نه ده پوره کړی که نور شرایط دي چې هغه نه دي پوره شوي که معیار بین المللي معیار خدا ده چې یو ځای کې حکومت وي حکومت لرو جغرافیه وي جغرافیه لرو امنیت وي امنیت له ټولو ښه لرو ولس وي ولس 40 میلیونه ولس لرو نو د دې سره سره چې دنیا پر رسمیت نه پیژندي دوه علت دي یو دا مخکې ما درته ویلې چې هغوی ډارېږي چې په خالي لاس اسلامي امارت دومره کار وکړو چې ولس هم ترې خوشحاله ده او پیسې هم په خپل ثبات هغه باندې ولاړې دي 15,000 لکه صافي صاحب چې ویلې 6,000 هغه کمپنیانو هغه نور هغه شي اختراع کړي فابریکې جوړې کړي دي دا که په رسمیت وپېژنو د که منجمد پیسې خلاصې شي دا نور بیا خو به امریکا ته ولس وایي چې تا خو د رښتې وژلې ملایکې وې بیا خو به ګاونډیانو د 50 اسلامي ملکونه وایي چې موږ دغسې نظام غواړو هغه چې د طالبانو نظام اسلامي نظام ده نو بیا د خلکو ملک الطوافي له منځه ځي دا نور ځي زه وایم چې روسیې خو داسې وکړه چې روسیه یو مستقل غونډه ده دا د امریکې نه ډارېږي ټول که دا نن امریکا موږ په رسمیت وپېژني یقین وکړه ورځ نه په ساعتونو کې به دا 200 ملکونه موږ په رسمیت اول به څوک پیژني له امریکې وروسته اول به چین پیژني بیا به پاکستان پیژني بیا به دا ټول هغه ځکه چین پیژني چې چین د امریکې نه ډارېږي چې موږ نیم پیژندلو نیم نه چین امریکې سره 1000 میلیارد ډالر د کال تجارت لري او افغانستان سره صافای سبشته د اقتصادي هغه د په میلیارډونو یو یا 2 میلیارد یا بدري هغه لیونه ده چې 15 میلیارد لس میلیارد هغه 1000 میلیارد قرباني کې دي 15 میلیارد کني بالکل ممکن د امریکای نه خلک ډاریږي د خدای نه ډاریږي د خپل قدرت نه ډاریږي د چوکۍ نه چې چوکۍ میزي و چې دا کامیاب سي پاکستان کې اسلامي حکومت خلک غواړي ایران کې هم دغه فعلی هغه یلته به غواړي تاجکستان غواړي ټول دنیا غواړي روسیې چې دا هغه وکړه موږ روسیې ته شاباس وایو د روسیې چې کوم نه کړدي موږ سره کړیو په خپل وخت کې هغه نه شکایت لرو خو اوس دغه کم کار چې کړی دا آینده خفه پدیو چې د موږ گاونډیان اسلامي ملکونه دي او په اسلامي ملکونه دي تاریخ د موږ د مسلمانانو لږ بدرنګ سو
چې وایي چې وګوره روسیا چې دغو سره هغه شوي مو بیا خو په رسمیت وپېژنده تاسې ګاونډیان هم وي خدای هم یو قرآن هم یو دین هم یو تاسې بیا هم جغرافیه هم ورسره یو ځای وه شریکه وه تاسې په رسمیت ونه پېژندل نو دغه هغه ته یې ولا چې لږ خفه یو کنې په هغه باندې بیا هم شاباس وایو زه وایم هغه ملکونو ته چې کومه تېره ځل امارت پاکستان په رسمیت پېژندلی و سعودي په رسمیت پېژندلی و څه دغه امارت نه اوس ډېر ښه ده هلته تلویزیون نه و اوس تلویزیون شته هلته ښځې بیخي دا نور مکتبونه هم بند اوس خو دا نور شته هلته خو یعنې اوس فعلي نظام چې د اسلامي امارت ده د تېر ځل نه یو په سله ښه ده دا زه صفا وم د امارت غړی یم چې هلته دې پېژانده اوس هلته ځکه پېژانده چې هلته به یو غرض و یو مطلب و اوس چې هغه غرض یې پوره سي د امریکې ده که امریکا دا نن وایي انشاءالله چې اوس اسلامي ملکونه خصوصا ګاونډیان د دې په ځای چې په رسمیت نه ده پېژندلې څومره مزاحمت کوي د افغانستان د آبادي د مخنیوي دپاره په سلو کې 80% هغوی په احمق دي پوهېږي نه د بادارانو په قومنده کار کوي پروژتیان دي پروژې اخلي هغه پروژې ازموي پیسې اخلي پیسې هغه کوي او هغوی په دې نه پوهېږي زه دغه جانب یې غږ کوم چې قسم په الله چې ګاونډی دې قوي و تا ته ګټه ده موټر چې ولري تا ته ګټه ده ځکه چې ونه لري تا نه به موټر غواړي تیل دې مصرفېږي ټایر دې مصرفېږي دوی نه دي پوه سوي دلته چې امن وي د پاکستان په ګټه هم ده د ایران هم دی خو تاجکستان پوه سوی ایران پوه سوی یو پاکستان ده چې مغز نه خلاصېږي هغوی غواړي دلته کمزوری حکومت کمزوری حکومت چې بیا درویشت ډلې به پکې لکه جمهوریت کې چې تا ته مشکل ده ما ته مشکل ده بل چې ما کور کې اور بلې د جانبدار صاحب و کور کې بلې ما کور کې جنګي هغه زیړې او کنځلې چې موږ سره یو بل ته کو د دې کور یې موري ارته اوري نو د څه غواړئ چې باید وسي بس پای ته رسو څه باید وسي زه دا وایم چې باید اول دا ګاونډي هېوادونه په راس کې پاکستان دا باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او خدای نه ویریږي د امریکې نه ونه ویریږي دا 200 ملکونه خصوصا 50 اسلامي ملکونه بیا خصوصا د موږ ګاونډیان خصوصا ایران باندې خو غږ کوم چې ایران ته خو زیاتې د امریکې سره خو مستقیمه غده شروع مې نرسه په رسمیت وپېژنه افغانان خو دونه غیرت وکړو اسلامي امارت هم مجاهد صاحب ویلې چې موږ بالکل د حمله د امریکې غندو موږ د ایران سره ولاړ یو ولس هم مظاهرې وکړي ټول ولس هم اعلان سره ولاړ ایران ته اخلاقي په کار د قانوني په کار د تاریخ به هم روښانه سي چې اسلامي امارت دا نن غږ وکړي چې په رسمیت مې وپېژندلې نور دنیا د هغه نه پیسې اخلي امریکې نه ته په امریکې سره په جنګ کې ته په رسمیت وپېژنې چې رسمیت باندې نه پېژنې یې تا وړو کې مننه جانبدار صاحب باز پای ته رسو په تېرو 5 کلو کې وړاندې له دې چې اسلامي امارت رامنځته سي پاکستان او ځینې نور هیوادونه آمادګي دې ته درلوده چې په افغانستان کې به داخلي جګړه کېږي بیا به موږ ته کډوال راځي په مستقیم ډول دوی خواخوږي ښودله چې یعنې موږ خفه یو خو په اصل کې خوشحاله په دې و چې بیا به افغانان راځي دوی ته به امکانات په لاس ورځي دغه او دې ته ورته نور 15 کاله کې کوم هغه تمې وې د دوی په ګټه د افغانستان په خلاف چې هغه خنثی شول علیزی صاحب اصلا جګړه په دې ده افغانستان یو ښه جغرافیایي موقعیت لري دا په جنوبي اسیا کې یو طلایي کوریډور یا دهلیز ده او پرته د افغانستان د ثبات او آبادۍ نه د دغه ټولې اسیا تجارت نشي کولای چې وغوړېږي دا د امیر شیر علي خان له وخت نه یوه ډېره منطقي عاقلانه جمله موږ ته په میراث پاتې ده چې انګریزانو ته یې لیکلي وو چې افغانستان د ترازو شاهین ده موږ چاته مزاحم نه یو بلکې د موږ د قوت په نتیجه کې په اسیا کې توازن رامنځته کېدی شي و بله خبره ده چې موږ الحمدلله په فقه کې یو ډېر ښه اصل لرو هغه دا چې د لوی ضرر د دفع کولو لپاره وړوکی ضرر باید سړی ومني دا په داخلي امورو کې هم د موږ دپاره معیار او میتود کېدی شي په بهرني سیاست کې هم افغانانو واړه ځینې ضررونه منلي لیکن لوی ضررونه یې دفع کړل د دوی خو نیت دا و چې افغانستان په مکمله توګه د پاکستان د سنیګره ووسي هغه خو ستراتیژیک ډفت غوښته یا عمق ستراتیژیک غوښته په هغې کې ناکام سه بیا ویلې چې دلته د سنیګره حکومت یې هغې کې ناکام سه بیا د ټوټه کېدو نیت درلود په هغې کې ناکام سه بیا د نواخان د تصرف خوبونه لیده په هغې کې ناکام سه نو اوس داسې یو حالت راغلی چې موږ په خپلو مټو متکي یو او د بشپړ د افغانستان د بشپړېدو ډېر چانسونه او امکانات رامنځته شوي افغانان د یوه خبره له زړه وباسي له دغه سټیجه زه غږ پرې کوم سپین ږیری مړ به یم پنجاب تر څو چې پنجاب د تا سره دښمن ده ځکه هغه د تا د خاورې څخه سترګې نیولي هغه په تا باندې سمندري لاره بنده کړې ده او ټولو متخصصینو نه پوښتنه وکړي تر څو چې دا مشکل حل نشي دی په پردیو مځکو آباد ده هغه پورې په دې سیمه کې امن هم نه راځي او عدالت هم نشي تامینېدلی جانبدار صاحب باز پای ته رسو څه غواړئ له اسلامي امارت نه په راتلونکي کې
زه اسلامي امارت نه دا غواړم چې د خپل ولس سره لکه څنګه چې دغه اقتصاد محوره سیاست مخته نیولی ده او دغسې چې د فابریکو په برخه کې دوی کوششونه کوي د نجونو د تعلیم په برخه کې اقدامات وکوي او د ټولو نه مخکې مې هم دا ویلي دا تکراري پوښتنه هم ده او تکراري جواب باید ورکړم چې د افغانستان معارف د معیاري سي هر افغان بچی باید د وطن مینه د خپل دین مینه په زړه کې ولري د دین علم پوهه ولري او د وطن مینه په زړه کې ولري په هغه صورت کې موږ کولی شو چې افغانستان بشپړ شي او سمندر ته لاره ولرو صافی صاحب بحث پای ته رسوو تاسو ویل چې فابریکې جوړې سوي دغه لاسته راوړنې لرو ولې بیا هم بیکاري شته د بیکاري مخه څنګه ونیول سي او خلک باید په دغه حالاتو کې څه وکړي ډیره مهمه خبره ده که اوس په افغانستان کې مونږ او تاسو وګورو د ډیر بحرانونه مونږ راوتلي یاستو امن دی الحمدلله سرمایه ګزاري روانې دي هر څه یوازینۍ نقطه چې ده هغه بیکاري ده چې نن امارت اسلامي او زمونږ ولس ورسره مخ دی د دې د حل لپاره ډیره مهمه دا ده چې حکومت هم په د باندې کار کوي هغه فابریکو چې هر چاته اعلان کړی چې راشي څه غواړي په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي ځمکه غواړي برق باندې ماغه د کارونه شروع کړي چې عزیز صاحب هم سرمایه ګزاري کوي زموږ لپاره برق هم ډیر مهم دی چې دا ډیر مهم رول زموږ د بیکارۍ په ختمولو کې او تولید کې لري دوه خبرو ته که زه راشم یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی یوازې د نړیوالو مسؤلیت نه دی چې موږ دا ور واچو په هغوی باندې دا مسؤلیت زموږ د هر افغان دی زه تاسو ته مثال وایم او دقیق مثال درته وایم زه څو ورځې مخکې تقریبا 20 ورځې مخکې ما چین ته سفر لرم ما سره په لار کې مرګلي شو هغې سره یې خپل زوی و لاړو په لار کې حال آخر چې ما نتیجه ترې واخیستله وایي ما دلته چې یو ایجنټ سره خبرې کړې $10,000 مې ورسره کړي دي او دا زما زوی د چین نه وباسي اروپا ته یې رسوي په هغې لار باندې نو ما چې $10,000 ته په دې خپل زوی باندې مصرفوي چې هغه هلته ورسېږي بیا هلته 5 کاله 4 کاله د اسنادو دپاره تېر کړي بیا د هغې نه وروسته تا ته $20,000 راوګټي دا به څومره د عمر دا به 40-50 کالو ته رسېږي چې ستا دا پیسې بېرته رادغه کړي ته یوازې د خپل زوی د لاسه ورکړې هم معنوي د خپل ځان سرمایه ورکړې هم مادي خپله سرمایه ورکړې خو راځه دې باندې ولې کانټینر نه اخلي افغانستان ته یې نه وړي ولې د تجارت بې نه شروع کړې ولې وړوکی ماشین راشه وګرځوي وړوکی ماشین والا په کور کې کولی شي په دوکان کې کولی شي په فابریکه کې جوړولی شي سرمایهداره مې ولې په ده باندې کار نه کوي وایي ولا زما زوی نه مني نو افسوس په دې دی د هر افغان چې د افغانستان نه وتلی چې ترکیه ته رسېږي $15,000 د مصرفېږي که اروپا ته رسېږي $10,000 د مصرفېږي که کاناډا ته رسېږي تر $40,000 خلک قراردادونه د ایجنټ سره کوي ولې دې سره د انګېزه نشته زه مې د خپل اولاد د خپل زوی مې ولې دې ته کاروبار نه شروع کوم ولې کراچۍ ورته نه شروع کوم ولې دوکانداري نه شروع کوي ولې تجارت نه شروع کوي همدا انګېزه ده چې بس زه مې خپل بچیان راځم په $1,000,000 مونږ د خپل ځوانانو استعدادونو او د دوی د بازو قوت او دغه معنوي تجربه او دوی علم چې لري دا موږ د لاسه په دوی ورکړي چې هم سرمایه مو ورکړي معنوي سرمایه هم مادي سرمایه دا څنګه کولی شي افغانستان ته اوس راټول کړو دا د حکومت مسؤلیت دی او د سکتور خصوصي مسؤلیت دی او د ملت مسؤلیت دی چې وکولی شو سم صحیح منظم دی دپاره پلانونه جوړ کړو چې په کومو برخو کې واړه سرمایه ګزارۍ ته ضرورت دی او دته امکانات برابر کړو زه تا ته ډاډ در کوم که همدغسې روان اوسو او خدای پاک جنجالونه جوړ نه کړه زه تا ته چې موږ به نړۍ ته زنګو کوم امکانات چې الله جلاله په افغانستان کې موږ ته راکړي دي کوم ظرفیتونه یې راکړي کوم جغرافي موقعیت چې راکړی هېڅ دویش مملکتونو کې ګرځېدلی ما نشته او موږ به بنګلادیش هند پاکستان نیپال د امریکا ته به چې انجنیران راوړي چې په افغانستان کې موږ سره کار وکړي دا زما زه خلکو ته ډاډ ورکوم مننه صافی صاحب جانبدار صاحب همت صاحب او درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه